جنرال موبین یو ځل بیا د افغان ولس سپکاوي او توهین وکړ او د افغانانو زړونه یې ودردول. دا چې د طالبانو جنرال موبین څه ویلي جزئیات یې هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو جنرال موبین وایي چې خیرات نه غواړو، که غواړو د امریکایانو بچیانو یعنی د افغانستان ولس لپاره یې غواړو. نوموړي عامه افغانان د امریکایانو بچیان بللي دي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان جنرال موبین په یوه ویډیوي کلیپ کې ویلي له امریکا خیرات نه غواړو، زموږ شتمنۍ لوټ کړي او که غواړو یې د هغوی لمسیانو ته یې غواړو چې له لوږې شکایت کوي او ژاړي. هغه همدې راز وویل چې له فقره نه ډارېږو او امریکا ته مو په داسې حال کې ماتې ورکړې چې خپل کور کې مو ځای نه درلود، مګر اوس حاکمان یو. بلخوا د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو د جنرال موبین خبرې توهینامیزه بللي او له افغانستان اسلامي امارات یې غوښتي چې له داسې څرګندونو ډډې وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې ولیکئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ځینې خلک یوه پوښتنه بله کوي، که وخت مې لږ ډېر ونیو بښنه غواړم، چې امریکا امپراتوري ماته کړله، طالب ماته کړه، نن ته خیرات ولې غواړې؟ موږ له امریکانو نه خیرات نه غواړو، هغه زموږ خیرات خواره دي، غله دي دلته راغلي د دې هېواد شتمني یې پټه کړې. فرض مثال که موږ ته خیرات غواړو د امریکا دلته پاتې شویو یتیمانو ته یې غواړو چې پلاران یې لاړل دوی یتیمان پرېښودل، اوس همغه خلک د فقر چغې وهي. د همغه یتیمانو دپاره یې له امریکا او له ناټو نه غواړو چې دغه خلک مو ولې نهار پرېښوده، ولې مو مایوس او تنها پرېښودل. د امریکا کډه باره شوله چې آفت راغی، څوک د تیارو په لکۍ پسې سره کېږي، څوک وروره د څه خبره ده وایي وژنې